أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته رارسېدلې وه. موږ د حنین د غزا هغه حالات بیانول چې مسلمانان د حنین په شیله کې د کمینو د طرفه په بد حال مبتلا او اخته سوه. په تیښته یې شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر میدان یوازې ولاړ دی او نارې وهي الی عباد الله، یعنی زما و طرف ته راسئ ای د الله بندګانو. په دغه وخت کې یو سړی چې شیبه نومېدی او په ظاهره مسلمان سوی دی، دا هغه څوک دی چې پلار یې د احد په غزا کې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و او اوس د مسلمانانو د لښکره سره د دې دپاره راوتلی دی چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ولاړ دی او یوازې جنګ کوي، هیڅوک نه دي ورسره، او نارې وهي الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیبه ولیدی، ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله غواړم چې ستا څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل دلته راسه. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر ځګر مبارک لاس ورکښېښاوه او ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. شیبه ویل استغفر الله. شیبه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې لاس را څخه پورته کوي، دی علیه الصلاة وسلام تر ټولو خلقو راته ګران او محبوب وګرځېدی. نو شیبه دلته ودرېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې دفاع کول. اصلا دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره راغلی و، مګر سبحان الله اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دفاع کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم نارې وهي الی عباد الله. د ده علیه الصلاة وسلام آواز هغه شاوخوا په میدان جنگ کې موجود صحابه کرامو لکه ابوبکر صدیق، عمر فاروق او څو نور مهاجرین رضوان الله علیهم واورېدی. هغه هم راغله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوګرځېده. مګر د اصحاب کرامو شمیر ډېر لږ و. د 100,000 نفرو په مقابل کې څه کولی سي؟ په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر لږ مهاجرین او د ده علیه الصلاة وسلام اهل بیت ورسره وه چې ټوله 12 یا 19 نفره وه او په بل روایت کې وایي 80 نفره وه. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شجاعت او دلاوري ښکاره سوه چې مثل یې نه لیدل کېږي. خپله غاتره یې د کفارو پر طرف ورځغلول او ویل یې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غاترې رکاب نیولی و او عباس رضی الله تعالی عنه یې قیزه نیولې وه چې چابکه نسي بلاړه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب څخه د نصرت غوښتنه وکړه او ویې فرمایل اللهم انزل نصرک، الهی ستا نصرت را نازل که.
کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په راتګ ډېر خوشحاله سو. دا ولې؟ ځکه عباس رضی الله تعالی عنه داسې لوړ آواز درلودی چې په ټولو عربو کې یې مثل نه و. د ده رضی الله تعالی عنه د آواز په باره کې وایي د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله تعالی عنه پسونه او اوښان درلوده او د هغو دپاره یې چوپانان درلوده. چوپانانو به اوښان او پسونه د مکې مکرمې څخه ډېر لرې بیول. نورو خلقو که به خپل چوپانان غوښته نفر به یې پسې لیږل چې رایې ولي، مګر عباس رضی الله تعالی عنه څوک نه پسې لیږل. دلته په مکه مکرمه کې به یوې لوړې ته وختئ او ورنارې به یې کړه. ډېر لوړ آواز یې درلودی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د آواز په باره کې فرمایي صوت العباس فی المعرکة بألف رجل، یعنی په جنگ کې د عباس آواز پر زرو نفرو حساب دی. نو اوس چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عباس زما و اصحابو ته ورنارې که. عباس رضی الله تعالی عنه هم په لوړ آواز په نارو شروع وکړه او ویل ای مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دی. خو چا تر شا نه کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل و اصحاب سموره ته ورنارې که. سموره یعنی درخته چې مقصد یې هغه درخته ده چې د حدیبیې په ورځ اصحاب کرامو تر هغې درختې لاندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کړی و. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم نارې کړه یا اصحاب السمره این بیعتکم، ای د درخت ملګرو هغه بیعت مو څه سو؟ ځینې اصحاب کرامو چې هغه د بیعت په ورځ یې ګډون او اشتراک کړی و هغو دغه ناره واورېده او په بیرته راګرځېدلو یې شروع وکړه. هغه خپل عهد یې ور په یاد سو، غواړي چې پر خپله وعده وفا وکړي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټولېده. دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځېدو حال ځینې هغه کسان بیانوي چې په دغه جنگ کې حاضر وه. وایي یو نفر چې د اهل شجره څخه و پر اوښ سپور و او تښتېدی. کم وخت چې دغه ناره یې واورېده اوښ یې داسې تیز رهي و چې ده دا قدرت نه درلودی چې خپل اوښ ودروي او راویې ګرځوي. نو دی ځینې راوغورځېدی او اوښ یې پرېښاوه، پر پښو یې په جنگ شروع وکړه. نو د بیعت الرضوان خلق په حیرت انګیزه چابکي سره راګرځېده چې بیان یې نسم کولی او دغه به ویل لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله، تر داسې اندازې چې دوی به کوښښ کاوه چې خپل اوښ راوګرځوي، خو د اوښ د راګرځولو قدرت چې به یې نه کوي پیدا، خپله توره او سپر به یې ځینې را حمله کړه او د اوښ څخه به راغورځېده. اوښ به یې خپل سر ته پرېښاوه تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د دغو نفرو څخه 100 نفره راټول سوه او په جنګ یې شروع وکړه. اوس نو دغه 100 نفره چې سره یو ځای سوه د 100,000 نفرو سره جنګ کوي. داسې جنگ شروع سو چې د انسانانو تر خیال او تصور لوړ دی. هغو کسانو چې دغه حالت یې لیدلی دی وایي په والله دغه 100 نفرو داسې جنگ کاوه چې هیڅ شی یې مخته نه سوای درېدلی. په حوازن کې قتل او وژنه شروع کړه. دغه 100 نفره په هغه 100,000 نفرو کې قتل او وژنه کوي او هیڅوک یې هم مخته نسي درېدلی. په دغه وخت کې د جنگ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. هم جنگ کوي هم اداره. دا د چا په وسه پوره ده؟ دا کم همت او شجاعت دی چې 100 نفره دي د 100,000 په مقابل کې جنګیږي. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و او دغه شجاعت و. نو ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې به جنگ ډېر شدید سو موږ به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع کول، ځکه موږ پوهېدو چې هغه علیه الصلاة وسلام د همت او شجاعت خاوند دی، نه تښتي او نه بیریږي. ورونو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه قول یوازې د حنین د جنگ په باره کې نه دی،
بلکې دا خبره یې عامه کړې ده چې په ټولو جنګو کې همیشه زموږ دغه حال و چې د جنگ د شدت په وخت کې مو رجوع ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وه. نو په دغه ورځ کې هم دغه 100 نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شجاعت او ثابته پاتې کېدو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا جنګ کاوه. په دغه 100 نفرو کې 2 ښځې هم موجودې وې چې یوه یې ام عماره او بله ام سلیم وه چې د خپل خاوند ابو طلحه سره ملګرې وه. دغو ښځو جنګ نه کاوه مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابته پاته وې. د ام سلیم سره یو خنجر ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې یا ام سلیم په دغه خنجر څه کوې؟ دې ویل که د مشرکانو څخه یو څوک رانږدې سو نس یې پورڅېرم. سبحان الله، نن ورځ نران تښتي مګر دغه ښځې ثابته پاته دي. بیا ام سلیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اجازه راکوې چې دغه تښتېدلي کسان داسې ووژنم لکه ته چې هغه کسان وژنې چې جنګ در سره کوي. دوی څنګه تا په دغسې حال کې یوازې پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا پرېږده. دا په دغه جنګ کې د مسلمانو ښځو ثبات و. په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اعلان هم وکړي که هر چا د کفارو څخه یو څوک ووژي او د هغه پر وژلو یې شاهدان درلوده د وژل سوي سړي سامان د هغه دی. ابن اسحاق او نور د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یوازې ابو طلحه د حنین په ورځ د 100 نفرو کفارو سامان واخیستی، یعنی یوازې د 100 نفره کفار وژلي وه. تر هغه وروسته و انصارو ته ناره کول شروع سوه یا معشر الانصار یا معشر الانصار. اوس بیرته د مسلمانانو ډلې یوه پس له بلې څخه راګرځي او شدید جنگ شروع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته وکتل او ویې فرمایل اوس جنگ تود سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو موټ شګې یا خاوره راپورته کړه او د کفارو مخان یې په وویشته. دغه یو موټ خاوره د کفارو د لښکر د هر فرد و سترګو ته ورسېده او ټوله د خپلو سترګو په مشلو مشغول سوه. او د دې طرفه د مسلمانانو حملې پر شروع دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل د محمد په رب مې دې قسم وي چې کفار مات سوه. هلته په حوازن کې داسې قتل او وژنه شروع دي چې د مالک ابن عوف هیڅ وزړه ته نه لویږي چې 100 نفرو دې داسې حال راباندې جوړ کړی وي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه نصرت او بری، کومک او معجزه را نازل سوه چې هغه د آسمانه څخه د ملایکو نزول و. د آسمانه څخه ملایکې راکښته سوې. دا دوهم جنگ دی چې ملایکې ورته راکښته کیږي. پس له بدره څخه دغه یوازنی جنگ دی چې ملایکې پکښې راکښته سوې. په حدیث شریف کې راغلی دي چې مسلمانانو دغه ملایکې د یوې سیاهۍ په شکل ولیدې. وایي موږ په آسمان کې یوه سیاهي ولیده چې ومځکې ته راکښته سوه او په وادي حنین کې سره وپاشل سوه. او بیا دغه سیاهي موږ ته رانږدې سوه. ومو لیده چې تور غټ میږیان وه. صحابه کرام وایي چې موږ د دغه میږیانو د ډیروالي په سبب خپل کالي ځینې څنډل چې پر کالو مو ګرځېده. مسلمانانو فقط دغه حال ولیدی مګر کفارو بیا ولیده چې ډېر زیات خلق چې سپین کالي یې اغوستي دي او پر ابلکو آسانو سپاره دي او پر دوی وررهي دي. کفارو چې په هغه 100 نفرو څه نسوای کولی او اوس ویني چې دغه لوی لښکر او ډېرې ډلې پر دوی وررهي دي، په زړو یې بیره ننوته او په تېښته یې شروع وکړه. ملائکو په دغه جنگ کې جنگ او وهل نه دي کړي لکه په بدر کې چې یې کړي وه. دلته فقط دغه د دوی راتګ د کفارو په زړو بیره ورننه ایسته او د جنگ د میدان څخه په تېښته سوه. لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 25 او 26 نمبر آیاتو کې فرمایي
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یعنی خامخا الله جل جلاله ستاسې سره په ډیرو ځایو کې کومک کړی دی، خصوصا د حنین په ورځ کې. کله چې ستاسې ډیروالی تاسې په تعجب کې واچولاست، نو هغه ډیروالی ستاسې څخه هیڅ شی ایسته نه کوي. یعنی د دشمن حملې یې نه در څخه وګرځولې او پر تاسې باندې مځکه تنګه سوه، سره د دې چې مځکه ډیره پراخه ده. بیا مو دشمن ته په داسې حال کې شاور وګرځول چې تښتېدلاست. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. او بیا الله جل جلاله خپل سکون او اطمینان پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازل کی، او الله جل جلاله داسې لشکرې د ملایکو راولېږلې چې تاسې نه لیدلې، او عذاب یې ورکوي و هغه کسانو ته چې کافران سوي وه، او همدغه عذاب د کافرانو سزا ده. د حوازن لشکر د مکې مکرمې د شمال شرق د طرفه راغلی و، او مسلمانان د دوی په جنوب غرب کې واقع وه. اوس د حوازن لشکر پر درې طرفه تښتي، ځینې یې و طایب ته ځي، ځینې یې و نخله ته ځي، او ځینې یې و وادي اوتاس ته ځي. نو هغه کسان چې و اوتاس ته تښتېده، په هغو پسې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه ډله ولېږل چې مشر یې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه. د مسلمانانو د دغه ډلې او د کفارو په مابین کې یو څه لږ جنګ وسو چې کفارو سخته ماته وخوړه، خو په دې جنګ کې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه شهید سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه بله ډله په هغه کفارو پسې ولېږل چې د نخله و طرف ته تښتېده، چې په دغه تښتېدلو خلقو کې یو هم درید ابن الصمه و. هغه سپینږیری او ړوند د جاهلیت لوی پهلوان. دغه درید د مسلمانانو څخه یوه ځوان ونیوی چې د دغه ځوان عمر 14 کاله و، او نوم یې ربیعه ابن رفیع الاسلمي و. درید په کجاوه کې سپور و، او مسلمان فکر وکړي چې ښځه ده، غواړي چې په بندیانو کې یې بوځي، نو یې اوښ تر مهار ونیوی او کش یې کړي. درید ابن الصمه پر غږ کړه، اوښ چیرې بیایه؟ ځوان پوه سو چې په دې کجاوه کې سړی دی، نو یې اوښ چوکی. درید بېغمه ناست دی، ضعیفه سړی دی، 160 کاله عمر دی، دی په خپله نور ژوند او عمر نه غواړي. ربیعه بیا ځوان او بیا تجربه دی، د اول وار دپاره په جنګ کې ګډون کوي، حتی په توره سره یې د وهلو طریقه هم پوره نه ده زده. توره یې پورته کړه، درید یې پر اوږه په وواهه. څرنګه چې د درید هډوکي زاړه هډونه وه او غوښه یې هم نه درلوده، تورې تاثیر نه پر وکړي. د 160 کلو وچ هډونه دي، او عمر یې هم په جنګو کې تېر سوی دی، دې وار یې هېڅ تاثیر نه پر وکړي. درید وخندل او ویل ای وراره، نوم دې څه شي دی؟ ځوان ویل ربیعه ابن رفیع الاسلمي. درید ویل یا ربیعه، ما ستاسې د ښځو څخه دفاع کړې ده، مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه در وښیم. که ته غواړې چې څوک ووهې، پر هډوکي یې مه وهه، هډوکی نه ماتېږي. د وهلو ځای دغه دی، د سر او اوږو په مابین کې. خپل مغزي ته یې لاس ونیوی، اوس د وهلو ځای ورښیي، او ویل دغه ستا توره بېکاره ده، ورسه هغه زما توره راواخله، د زین په شا کې پرته ده. ربیعه هم هغه د درید توره راوړه. درید ویل پر دغه ځای مې ووهه، بیا نو ولاړ سه، مور دې خبره که چې ما درید ووژي، ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده. ربیعه هم توره واخیسته، څرنګه چې درید ورښولې وه هغسې یې ووهه او ویې وژي. ربیعه پس له جنګه خپلې مور ته دغه قصه وکړه. مور یې وژړل او ویل چې ده درته وویل چې ما ستا د ښځو څخه همیشه دفاع کول، تا څنګه وژي؟ ربیعه ویل نه زه د ده په قصه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه سوم چې دی څه وایي.
مور یې ورته وویل د جاهلیت په وختو کې زه زما مور او زما خویندې بندیانې ونیول سو او هغه څوک چې موږ یې خلاص او ایله کړو هغه دغه درید ابن سمه و ده وساتلو. ربیعه ویل زه څه خبر وم؟ که زه په دغه قصه خبر وای ما به نه وای وژلی. مقصد دا چې د درید ابن سمه آخري حال دغه و چې درته بیان سو. اوس چې دغه 100 نفره مسلمانان پر 100,000 کفارو غالبه او کامیابه سوه، د مسلمانانو د لښکر هغه نور تښتېدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي. هغه بیا ډېر وروسته هغه وخت راغله چې دغه 100 نفرو په میدان جنګ کې غنیمتونه ټولول. مقصد دا چې و دغه 100,000 نفرو ته چې یې ماته او شکست ورکړي هغه فقط دغه 100 نفره وه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې د حنین په ورځ ښکاره سو. کم وخت چې بیا کفارو شکست وخوړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 100 نفره امر کړه چې اوس غنیمتونه پرېږدئ، په کفارو پسې ورهیسئ، هغه تعقیب کړئ. دغه خبر چې کفار مات سوه په کراره و هغه نورو تښتېدلو مسلمانانو ته ورسېدی. نو هغو هم په بیرته راګرځېدو شروع وکړه. په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې خالد ابن ولید چیرې دی؟ پسې وګورئ او پیدا یې کړئ. په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد رضی الله تعالی عنه پسې ګرځي د کفارو مشر او عمومي قومندان مالک ابن عوف و هغه ځای ته وررهیدی چې هلته د ده مات سوی لښکر سره یو ځای کیږي. هلته ورغلی غواړي چې خپل لښکر بیرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د حملې دپاره راوګرځي. په ده پسې د مسلمانانو څخه هغه د بني سلیم د قبیلې 2 نفره وررهي سوه. مسلمانان لا تر اوسه ټول نه دي سره یو ځای سوي، شمېر یې اوس هم لږ دی. هلته مالک ابن عوف د خپل لښکر 1 نفر سره یو ځای کړه، غواړي چې د حملې دپاره بیا راوګرځي، خو ویلې ده چې د بني سلیم قبیله ورته ولاړه ده. مالک ابن عوف پوښتنه وکړه چې دا څوک او کومه قبیله ده؟ ورته وویل سوه چې دا د بني سلیم قبیله ده. ورونو په هغه وختو کې هرې قبیلې خپله اسلحه او تورې پر یوه خاص ډول ایښولې چې په دغه به پیژندل کېده چې دا فلانۍ قبیله ده. دغه د بني سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سرو ایښولې، په دغه پیژندل کېده. نو مالک ابن عوف چې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې زموږ مخ ته ودرېده؟ ویل دا بني سلیم دی. ویل د دوی څخه مه بیرېږئ، ځانونه تیار کړئ. مالک ابن عوف د 2هم وار دپاره و حنین ته نږدې ډېر لښکر سره یو ځای کړي او د مسلمانانو لښکر هم دلته سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې انصار د مالک ابن عوف پر طرف وررهي سوه چې هغو بیا نیزې د ځانو تر شا پر اسانو ایښولې. مالک پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ ورته وویل سوه چې دا د یثرب څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. ویل د دوی څخه هم مه بیرېږئ. بیا هم مالک د نور لښکر په یو ځای کولو او ترتیبولو مشغوله سو چې د مسلمانانو یوه بله ډله تیاره سوه چې دغه ډله مهاجرین وه او دوی بیا نیزې د اسانو پر غوږو ایښولې او د دې ډلې مشر او قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. مالک ابن عوف بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ مالک ویني چې دغه ډله د هغه نورو څخه فرق لري او د نور لښکر پر قسم نه معلومیږي. ورته وویل سوه چې دا د اهل مکې څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي، یعنی مهاجرین دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.